لور په خپل پلار د اعتبار نه کولو باوجود چې د خپل قبيله ته راورسېده چې کله خپل قبيله ته راورسېده نو پلار وسره عجيبه خبرې وکړې پلار وته ویلو چې غیرت څه ته وای او عزت څه ته وای وای زبد ټول دنیا ته عزت او غیرت خیمه دی په خپل لور ته وای داغه نه پس چې دا نو یو جرګه کینی د دې جنې په باره کې فیصله کوي چې موږ وسو وکړو جرګه چې کله کینی هغه ډیر عجيبه فیصله وکړه ډیر افسوسناک فیصله وکړه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای یو جنې چې د نو حلاله نکاح کړی دا او هغه ته بیا هم داسې سزا میلاويږي هغه جرګه دا فیصله وکړه چې دې جنې چې دنو د دې په کمور وېشتل شي د دې سنسار شي او د دې د دنیا نه ختم شي خو دغه جنې چې دنو بیا هم په دغه جرګه کې پاسې ده او دا خبره وکړه چې تاسو به ما په کمور باندې نه ولې تاسو به ما سنساروي نو تاسو به ما باندې د ګولې گزار وکړي تاسو زمانه یو ډس پورته کې ما د دنیا نه رخصت کی دغه جرګه والا بیا یو فیصله وکړي چې دې جنې نه چې دنو ډس دې پورته کړل شي او د دې په کمور باندې نشته لکه دغه نه پس چې دنو یو څلور غاړي راشي او دا جنې چې دنو یو خوش غر ته بوزي ورګورو تاسو به تصویر ښکاری دا چې کله د خوش غر ته بوزي دا جنې چې دنو د غاړې نه کوزيږي د دې جنې سره قران مجید هم ورسره ده د دې جنې سره قران مجید ورسره دا جنې چې دا نو خپل غوته چوته کی او په بلوچي زبان کې چې دنو سال الفاظ استعمال کی چې داغه د الفاظ استعمال کړي دي چې تاسو ته صرف د ډز اجازه شته تاسو صرف زمانه ډز پورته کولای شي تاسو د کمر اجازه نشته تاسو ته نور د یو سیز اجازه نشته صرف د ډز اجازه ده داغه نه پس چې دنو دینه قران شریف چې دنو خپل پلار واخلي د دې جنې ورونه ولاړي او د دې جنې چې دنو خاون هم یو سیټه ولاړي دا جنې هم ولاړوي لاول چې دنو دې جنې خاون هم ولي هغه د دنیا نه رخصت شي دا د خپل پیری انتظار کوي چې اوس به هم ولي ما به هم د دنیا نه رخصتيږي او دا یو بهادر جنې ولاړه د ځکه چې 35-40 کسانو کې چې دنو یو بهادر جنې ولاړه او د کسان چې دنو په دې کې اورور مو پلار مو او نور کسان هم د قبيله کسان هم ولاړو دغه نه پس چې دنو دا جنې د دنیا نه رخصت شي او دا ولي جنې په لور په خپل پلار د اعتبار نه کول باوجود چې دنو قبيله تراله او پلار چې دنو هغه سره داسې دوکه وکړه جنې چې کله خبر شوله نو هغه چې دنو واپس د تلو څه امکان نه و جنې چې دنو واپس نشو تختیدل ځکه چې دغه د قبيله خلکو دغه ورونه دغه پلارو او هغه په بادرۍ د دنیا نه رخصت کړله د جنې چې دنو اوس پټوله پاکستان کې بلکې پټوله دنیا کې چلیږي چې د دې جنې سره زیاته شوه ده یو خو حلاله نکاح وکړه دغه نفس چې دنو دې سره دا زیاته وشو چې د هم د دنیا نه رخصت کړله او ډیر مولیان چې دین وای دا خبره کوي چې دا جنې چې دنو د شهید ده د رسن سره ول نو پکار لیکن پلار چې دنو د غیرت په نوم باندې د عزت په نوم باندې چې دنو د جنې ختم کړله چې موږ یو غیرتمن قوم یو موږ یو غیرتمن خلک یو چې زمونږ خور لور چې دنو دا وتختی نو په دې باندې موږ به عزت کیږو یا په خپل مرزي باندې نکاح وکي نو دا د بے عزتۍ خبره ده او جنې په پلار د اعتبار نه کول باوجود چې دنو خپل پلار خور رااله او هغه چې خبره ده نو هغه فیصله وختي شوی و چې د دنیا نه ختم شي ملګرو دا په بلوچستان کې چې کوم واقع راغلو دغه باره کې دا معلومات راغلو یا ډیر عجیبه واقعیت یار سره ډیر په جړه باندې مجبور کی تاسو دې باره کې سوای ضرور کمنټ